اهل الحديث ورنو تستاسو الشرف دے ستاسو اعزاز دے چې سورل سوک على مخی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تا تسلی در کردہ کہ دنیا ستاسو خلاف ادریگی خو لا یضرهم من خذلهم حدیث اغا جماعت دے چے اغوی بل امام نلری چے طول قولون حقیقت پیشکی او دا حقیق سر چے موافقی منی او چے دا حقیقنا مخالفی رکھے دا کردار صرف دا اللہ دا رسول دے اغا بہترین ڈھلاو چے رب کائنات دا آیت فرمائی چے یوما ندعو كل اناس بامامهم د قیامت ورځ چې راشي هر یو ډله به د خپل امام پسې روان وي حافظ ابن كثير رحمه الله ده السلف قول نقل كي وفرماي قال بعض السلف وهذا أكبر الشرف لأهل الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم ده عظيم شرافت ده أهل الحديث لبارا زكده إمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده إمام ابن تيمية رحمه الله فرماي لأنه ليس لهم إمام يتعصبون له إلا النبي صلى الله عليه وسلم اهل الحديث اغا جماعت دے چے اغوی بل امام نلری چے طول قولون حقیقت پیشکی او دا حقیق سر چے موافقی منی او چے دا حقیقنا مخالفی رکھے دا کردار صرف دا اللہ دا رسول دے دا طول دنیا اقوال آرا اغا دیتا پیشکی چے دا دی سر موافقی منی کہ دا دینا مخالفی منلو تی تیار زما قدر من و عزت من دورنو دا هغه طائفه منصوره ده چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک فرمایلی چې لا تزال طائفه من امه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله همیشه د پاره یو ډله په حق باندې مضبوطه ولاړی دنیا کې څومره خلک چې د دې مخالفت کوي هغه به چرې دې ته ضرر نشي رسولی زما اهل الحدیث ورونو دا ستاسو شرف دی ستاسو اعزاز دی چې څوارلس سوه کاله مخکې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تاسو ته تسلي درکړې ده په دنیا ستاسو خلاف ودرېږي خو لا یضرهم من خذلهم يزيد إيمان عبد الله بن المبارك رحمه الله ددي مبارك فرماي ويهم عندي أهل الأصحاب الحديث وإذا دل زما بوران دي باندي أصحاب الحديث دي بلسوك ندي امام اصبحانی رحمه الله بكتاب الحجة فرماي والطائفة المنصورة هم أهل الحديث خطيبي بغدادي رحمه الله والشرف أصحاب الحديث كذكر كي وإن الله جعل الطائفة المنصورة الله رب العالمين جاء طائفة منصورة ګرځولې حراس الدين دا د دین څوکیداران یې ګرځولي دي ځکه طائفه منصوره ده وی ولې دی ګرځولي دي لتمسکهم بالشرع المتین ځکه دوی په مضبوط شریعت باندې عمل کوي او وصرف عنهم كيد المعاندين لاقتفائهم اثر الصحابه والتابعين الله ټول معاندینو کې دونه او چلونه اړولې په دې وجه باندې چې دوی د الله د نبی صحابه او تابعین او اتباع روان دي